د اشرف غني تازه او نوې وینا دا چې صحیح ویلي دي. ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. اشرف غني د ژوند لار او پروګرامونو په لړ کې طالب واکمنانو ته په اشارې پرته له دې چې د هغوی نوم واخلي وایي د تقسیم په طرح هیڅوک مخ ته نشي تللی. ګاونډیان یا نور چې یو څو ورځې په افغانستان کې خپلې ګټې ویني ستاسو دوامداره شریکان نشي کېدی. دغه فکر اشتباه ده. اشرف غني زیاتوي که فکر کیږي چې هر څه په انزوا کې کولای شي نو بسم الله کړئ او که ځان د نړیوالې ټولنې غړي بولئ نو دا په دې معنا ده چې په انزوا کې دوام نشي کولای. د ښاغلي غني په وینا یو ګډ روایت باید رامنځته شي ترڅو ټول افغانان پرې راټول شي. ټول باید ژوند ته په مرګ ترجیح ورکړي. په ګډه او په عزت له یو بل سره ژوند کول یې لاره ده. جمعي عقل په فردي عقل اوچت دی. امت په اجماع کې اشتباه نه کوي. نن د ولس عقل بند شوی خو بندي هیڅکله عقل له لاسه نه ورکوي او باید ورته رجوع وشي. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه کوم نظر لرئ په کومنټ کې را سره ولیکئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.